د کابل ښاروالۍ له لوري د ګل او نیالګي په نوم د زینتي ګلانو نندارتون په پلازمېنه کابل زرنګار پارک کې پرانیستل شو. خلک د دې نندارتون موخه د زرغون چاپیریال دود ته وده ورکول، له ګلانو د ساتنې د فرهنګ ترویج، د کورني تولید ملاتړ او د زینتي نیالګیو د روزلو کلتور بډایه کول بولي. تاسو به تر معلومیږي چې دا اول ځل دی چې د کابل ښاروالۍ په تاریخ کې چې موږ د زینتي بوټو او ګلانو نندارتون لرو. بلا شکه دا خپل اغیزه مستاسي د ښاریانو پر فرهنګ باندې لري. زموږ موخه دا دی چې په کابل ښار کې موږ وکولای شو چې د کابل ښاریانو په فرهنګ کې د ګلانو څخه استفاده کول دا ځای پر ځای کړو. تاسو په دې مطمئنه اوسئ چې په یو نندارتون نه کېږي، ان شاء الله هر کال یا شاید په یو کال څو ځله موږ دا نندارتونونه ولرو او خامخا د نندارتونونو مستاسي د ښاریانو په فرهنګ کې خپل مستقیم اغیزه لري. په دې نندارتون کې تقریبا 150 رقم ګلان دي، تقریبا 9000 ګلدانه کېږي او دا نندارتون به د 3 ورځو لپاره او د شپې به ان شاء الله تر 8 بجې د خلک پر مخ باندې بخلاص وي او پرته له کوم فیسه خلک کول د دې نندارتون څخه نظر وکړي. د نندارتون ګډونوال وایي دا ډول نندارتونونه زموږ د کار مارکیټ پراخوي، خلکو ته دا ښایي چې طبیعت ښکلا څومره ارزښت لري. شرکت های خصوصی که 12 تا اشتراک کردیم دیگه برای ما برای کل زراعت پیشای گل و گیاه و در پالوی از این ما تولیدات نیال هم داریم و یک خواهش ما داریم هر جای که مقامی که صدای ما رو میشنوه در افغانستان در هر ولایت ما یک مارکت میوه ما داریم، مگر یک مارکتی که بیخ نباتات است وقتی که بنیال ما یک مارکت ما نداره مشخص باید نمیت یک مارکت داشته باشیم که نام از او را فکر کو نمایشگاه دائمی ببانیم. ما یا رزور داریم که همه تو یک جای برای ما مهیا شوه، همیشه ما شیشه جورش کنیم و یک جای باشه که از هر گوشه افغانستان در پایتخت آدرس داشته باشه و گل خود ببره، بازی تولید کنندای ما ببره، او جره رجز بده دیگه خود ولایت های ما رجز بده. ما این قسم نیاز داریم به نمت همکاری هر ارگانهای که به ما میتونن کمک کنن. تشکر از ریاست سرسبزی ما، از مامان صاحب ما، از شاروالی ما. مدت سه روز تلبیسته ما اینجا برای نمایش گل اینجا آمدیم. قرار داریم بخیر که چی میشه، مردم ها بخیر تشریف بیارن که چی برنامه دارن، گل باید از هر نفر یک دونه گل بخرن. ما خواهشمند هستیم از شارول صاحب محترم که اگر ما بر ما یک مرکز جای اونجا جور کنه که میده که ما همیشه باز سرسبز داشته باشیم، ملک ما را، وطن ما را، هر کدام بیا یک دونه گل درختی تا حساب غرس کنه بشونه بسیار کار میکشه. د کابل ښاروالۍ د شمیرو له مخې دا مهال کابل ښار کې د ګلانو د روزنې 10 ګلخانې او د روان کال له پیل راهیسې څه باندې 1 میلیون نیالګي په کابل ښار کې کینول شوي دي. د یادونې وړ ده چې دغه نندارتون کې 150 ډوله ګلان نندارې ته ایښودل شوي وو. سمیع الله سادات، زیرک ټي وي، کابل.